د 2024 کال د اپریل په 9 نیټه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته وروستی وخت وټاک او یوازې څو ساعته پاتې وو د ماښام په 5:14 بجو ټرمپ په خپل ټولنیز پلیټفارم ولیکل که ایران د هرمز تنګی د خلاصون پریکړه ونه کړي نو د ایران ټول تمدن به له منځه ولاړ شي او بیا به هیڅکله راژوندی نشي. د نړۍ تر ټولو ځواکمن دې سړي د یو بشپړه هیواد د له منځه وړلو ګواښ کاوه. نړۍ حیرانه وه. ډیرو خلکو فکر کاوه چې ښایي امریکا به پر ایران اټومي بم وکاروي. خو ناڅاپه د ټاکلي وخت نه یوازې 90 دقیقې مخکې امریکا او ایران د 2 اونیو اوربند اعلان وکړ. سره له دې چې د سولې خبرې ناکامې شوې، امریکا د ایران بندرونه محاصره کړل. د اپریل په 18 ایران اعلان وکړ چې د هرمز تنګی د سوداګریزو بیړیو لپاره خلاص دی. خو بله ورځ بیا وویل چې تنګی تړل شوی او پر کښتیو بریدونه هم وشول. دا جګړه ورځ تر بلې بڼه بدلوي. نن د اتومي جګړې ګواښ، سبا اوربند او بل سبا بندیز. هغه څوک چې له دې بدلیدونکې نړۍ سره ځان نه برابروي شاته پاتې کیږي. د جګړې له پیل راهیسې تر 50 ورځو زیات وخت کې له 4,000 څخه زیات خلک وژل شوي، زرګونه کورنۍ ویجاړې شوي او میلیونونه خلک بېکوره شوي. خو پوښتنه دا ده، دا ټول د څه لپاره؟ تر ټولو خطرناک حالت هغه وخت رامنځته سو کله چې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وشول. که د بوشر اټومي بټۍ زیانمنه سوې وای نو راډیو اکټیو مواد به خپاره سوي وو، اوبه به ککړې سوې وې او د خلیج ټوله سیمه به له ستر ناورین سره مخ شوې وه. د اپریل په 3 ایران یو امریکایي جنګي الوتکه راوغورځوله. دا د جګړې مهم بدلون وو. یو امریکایي سرتیری د 4 ساعتونو لپاره د دښمن په سیمه کې پټ وو. وروسته د امریکا ځانګړو ځواکونو هغه وژغوره. ټرمپ څو ځله ایران ته ضرب الاجل ورکړ، خو ایران هیڅ پام ونه کړ. حتی ټرمپ سختې خبرې وکړې او ګواښ یې وکړ چې د ایران برېښنا بندرونه او پلونه به ویجاړ کړي. هغه حتی دا هم وویل یو تمدن به پای ته ورسیږي. د نړۍ مشران اندېښمن وو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د ملکي تاسیساتو هدف ګرځول د نړیوال قانون خلاف دي. وروسته ناڅاپه پاکستان د امریکا او ایران ترمنځ منځګړیتوب وکړ او اوربند یې رامنځته کړ. خو یوازې څو ساعته وروسته اسرائیلو په لبنان کې سخت بریدونه وکړ. له 300 زیات خلک ووژل شول. د سولې خبرې پیل شوې، خو پر یوه مهم ټکي اختلاف لا هم پاتې: اټومي پروګرام. امریکا غوښتل چې ایران 20 کاله اټومي فعالیت ودروي، خو ایران یوازې 5 کلونو ته تیار وو. وروسته امریکا د ایران پر بندرونو بشپړ بندیز ولګاوه. چین هم خبرداری ورکړ چې د دوی اړیکو کې دې مداخله نه کیږي. په دې جګړه کې نور هیوادونه هم اغیزمن سوي دي. هندۍ بیړۍ هم د هرمز تنګي کې ودرول سوي او بیرته لا ستنې سوي. اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا امریکا او ایران به تړون ته ورسیږي؟ او که ورسیږي آیا اسرائیل به یې ومني